غوښې دي له خیره سره رومیان دي پیاز دي اوږه نور بې شوره ونه دا راوسي چې ډېر ووسي ما ټوله اوسه غوښه یې وګوره غوښه خو دی دا دی وینې ده څه کې وایه بس یې ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به په خیر بیا هم کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ شاوخوا ساحه به تاسې وینئ ارغنداب ولسوالۍ ته راغلي یو نن له خیره سره د جمعې ورځ ده جمعې ورځ ده سبا له خیره سره روژه ده نن مې وپوښتله د جمعې په ورځ باندې په ارغنداب کې میله وکړو د غرمې ډوډۍ وخورو اشپزي وکړو څه ساعت مو تېر شي بیا خو د نورې جمعې له خیره سره د ورځې روژه ده اوس خو میله راوتلی نو نن به ځو له خیره سره دا شاوخوا چې وینئ دا تکشین ارغنداب دا مکمل ارغنداب ولسوالي ده او دا د کوتل ګلچې کوتل دی سر دی د پسرلي میوې شی نشته د دوبي لپاره منګیان هغه نور دا ده خاورو ښایسته لوښي هم دلته خرڅېږي ولاړې ډوډۍ ته نو نور شیان مو راخیستې دي وچې ډوډۍ او مستې مونږ راخیستې نو د سرکاري بارغ سره چې کوم بازار دی دلته ډېر رش دی دا ځای هم در باندې وینمه په نانوایانو باندې وار نشته نو اوس مې یو انډیوال ورته کړی دی هغه ورته ولاړ دی چې ډوډۍ ځینې راواخلي نو نور مار شی اماده کړي دي ځو به له خیره یو ځای به کښېنو دغسې د بابا صاحب خواته دورې نو چندانې شی نشته ګورو چې دلته میله وال شته که یا
مې سړک څخه راواوښتو نو یو ځای به یو ښه لوکسه سایه پیدا اوبه خو فکر کوم چې ډاله یې نه ده راایله کړې نو اوبه دی خاص نه معلومېږي خو یو ځای به یو ښه لوکسه سایه پیدا کړو چې کښېنو او اشپزي وکړو ډوډۍ وخورو نو په ځای پسې ګرځو چې اوس یو ښه سم لوکس ځای پیدا کړو کښېنو یو ځای سایه یي نو اوس مې هلته دوی پسې ور واستول نو ته ده چې ځای به پیدا کړي که یا څنګه شو ستا ځای ښه لوکس ځای دی بس نو ځای لږ پیدا شو په دغه ساحه کې نو ورځو ور یې کښېنو نو بس هلته مو ځای پیدا کړی دلته کښېنو انګور د وینې تازه تاکانې ایښي دي کوچني ګرده انګور دي دې خواته نو دا فکر کومه چې څه شي دي انارو د دوکانې بیزوم انارو نیالانې ایښي دي نو سایه خو ده خو اوبه فکر کوم چې نشته دلته به کښېنو دا ځای مو اماده کړئ بس نو شان مو اماده کړله له خیره سره غوښې دي غوښې دي له خیره سره رومیان دي پیاز دي اوږه ده ګشنیز ده مرچک دي نو اوس له خیره سره ناوخت هم دی اول به داسې وکړو دا غوړي به ور واچو اول پیاز ور اچومه اوږه دې نه کړي راوست او بس پیاز مې ور واچوله اوس له خیره سره رومیان میده کوم ورته موږ خو نو داسې دغه اشپزي داسې لوړه ځکه یو خو ناوخته هم شي عموما چې په میله کې سړي ناوخته کېږي سهار راوځي او سیسټم سره برابروي او څه وخت نیسي نو موږ څه ناوخته هم نن راووتلو او بل میله چې ده میلې خوند په څه شي کې دی په دې کې دی چې بس اماده که پاخه که وخوره بله وخت هم تېر شي سړي ساعتېری هم شي تقریبا پیاز اماده دي ډېر یې نه سره کومه ځکه چې بیا غوښه سمه نه کې پخېږي غوښه ور اچوم مالګه ده لږ معمولي چې لږ دا رنګ بدل کړي غوښه بیا به دا نور شیان پسې ور واچو نور نو ښایسته شینجا ده دې خواته خو دا ده چې یو اوبه نشته چې اوبه وای نو ډېر خوند بیا کړی وای دغه څه شي دي ولاکه ولې دي د څه شي نه لاندې هاخواته انګور دي هاخواته نور
میله هم ناست دي ځینې خلک معلومیږي، خو دا ده چې هغه غټ کمی چې احساسېږي هغه د اوبو ده. اوبه چې مې دلته پوښتنه وکړه وایي سبا له خیره سره ویاله را ایله کوي. نور له خیره سره اماده شو، دا به ور واچوو، رومیانو ګشنیزو مرچک به ور واچوو او یو رومی هم د غسې راسې کې پاتې شوی دی، غسې پسې ور واچوو، غسې به پسې ور واچوو. نور بیا ښوره ونه لږ اوبه راکړئ. بوتل ده دونه اندازه اوبه اضافه نه، راوړه دلته شي بس دا رقم. نور به ښوره یې نه چې لاندې په پیازو کې غوښه پخه شي او په سر رومیان وي نو نه به اوبه وچوي هم به غوښه ډېره ښایسته پخه شي. سر مې ور وتړی، ټیک 40 یا 45 دقیقې بعد بې له خیره سره راشي ورکوو. ډېره ښایسته هوا ده، داسې هوا ده چې نه یخ شته نه ګرمي شته، ډېر ښایسته موسم دی. څنګه یاست؟ دیګ مو پرېښی دی، تر هغو چې دیګ برابرېږي له خیره سره یو څه به سلاته وکړو. نو سلاته هم تقریبا اماده شوله، مرچک مې ور واچول، بادرنګ، رومیان. نو اوس یې ګورئ چې څنګه معلومیږي. نور نو انتظار یو له خیره سره چې دغه وشي، چې دیګ پوخ شي. مالګه بیا وروسته پر واچوو چې خورو یې، ځکه بیا اوبه کوي. نور نو دیګ هغه دی، دیګ ته انتظار یې. وخت یې ډېر وسو، دیګ د اندازه نه راکول اصلا، باد و ګیس دورې دورې کېدی. نو ته ودرېږه داسې معلومېږي لکه لږ چې کونه مو شلولي، لږ نه ښه پوره یې مو شلولې ده، خو خیر شی به نو ډېر خوندور وي. دونه یې نه ده مشلولې، هغه دا یو بغل نه دی، دا د یو بغل یې مشلولی دی، وینې غوښه یې وګوره، غوښه خو دی دا د ویلې ده، څه کې وایه څه یې پکې کښېنږدم چې څه یې دا رومیان دغسې دغه یې دی شوی دی دا رومی. دې تور ته وګوره، بازم صحیح یې ولې پرېږدمه، لکه یې پرېږدمه قوامي یې پرېږدم.
اوس مو له خیره سره دیګ اماده شو ښه چې څنګه به راغلی ډېر خوندور دی والا د باندې ځای کې بیا شاید څومره خراب شي پوخ کې ښه خوند نو ستاسو ځای خالي دی موږ به ډوډۍ وخورو په راتلونکي ولاګ پرې ماته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان